د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور خیال فکر او د ژوند انځور د ژوندون پر څپو. په دې خپرونه کې لنډې کیسې، داستانونه او ناولونه در اورو. نګت په جړا جړا زما خواته راغله او زه یې له اوږو ونیولم او ویې لړزولم. وروره، ایمان زموږ څخه لاړه او موږ سره یې د تل لپاره خدای پاماني وکړه. هغه به اوس هېڅکله هم رانشي. پکټ دا جنازې مې جړېدلې وې کنه. د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور د ژوند انځور د بدلون راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیلهمند یم چې د ژوند د خوښو شیبو څخه برخمن وئ او یو په زړه پورې او د خوښیو څخه ډکه شپه مو پیل کړې وي. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند انځور خپرونه ده چې په دې خپرونه کې لنډې کیسې او ناولونه خپرېږي. نو لکه څرنګه چې مو په تېره خپرونه کې د مینې ګناهګار ناول پیل کړی و او لومړۍ برخه مو تاسو ته وړاندې کړې وه. د نن شپې په خپرونه کې هم د مینې ګناهګار ناول د دویمې برخې سره زه اقبال شهاب ستاسو درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. هیلهمند یم چې د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او خپرونه په مینه واورئ. نو ورځو د مینې ګناهګار ناول دوهمې برخې ته. زه په همدې سوچونو کې ډوب وم چې سونی د شاکر سره بحث شروع کړی. زما په لور روان دی. د شاکر په لاس کې دوه غټ غټ ترماسونه او د سونی په لاس کې ټوکرۍ وه. سونی زما په لیدو په منډه زما خواته راغی. کاکا وګوره کنه ما څومره آیسکریم جمع کړی دی. سونی د شاکر په لاس کې ترماسونو په لور اشاره وکړه. ما سونی د غوږ څخه ونیو. ښه، نو دا خبره ده د مور څخه پټ په غرمو کې چکرې وهي؟ ها؟ سونی وخندل. نه کاکا، مور خو مې د څه وخت راهیسې د نیا سره سودا کولو لپاره تللې ده. د هر څه خو ما د مولوي صاحب لپاره اخیستې دي. د مولوي صاحب نوم په اورېدو مې غوږونه پورته شول. څه؟ ډاکټر مولوي صاحب ته د دومره آیسکریم خوړو ویلی دي؟ سونی بیا وخندل. اوف نو کاکا، ته هم مولوي صاحب ته موږ دغه ګلونه وړو. آیسکریم خو مې ایمان او حیا لپاره اخیستې دي که نه؟ اوس پوه شي که نه؟ شاکر مسکی شو او ویل، حماد بابا، اوس تاسو دا سونی په خپله پوه کړئ. که چیرې سجاد خبر شو نو هغه به بیا ما ته په غوسه وي او سونی همدا ضد کوي او په کور کې بل کوم مشر هم نشته چې تلو اجازه ترنه واخلم. سونی خوله ورانه کړه. مولوي صاحب ما ته نصیحت کړی دی چې که څوک ناروغه وي نو د هغې پوښتنه کول پکار دي. په دې کار سره شاکر مسکی شو
او وی ویل حماد بابا اوس تاسو د سنی په خپله پوکړئ که چیرې سجاد خبر شو نو هغه به بیا ما ته په غوسه وي او سنی هم دا ضد کوي او په کور کې بل کوم مشر هم نشته چې د تلو اجازه ترېنه واخلم. سنی خوله ورانه کړه. مولوي صاحب ما ته نصیحت کړی دی چې که څوک ناروغه وي نو د هغې پوښتنه کول پکار دي. په دې کار سره الله زموږ څخه خوشحالیږي. نو د الله رضا کولو لپاره د چا څخه پوښتنه کول ضروري دي څه؟ همداسې نه ده. حماد کاکا بیا د سني سترګې وځلېدې او زه یې له لاسه ونیولم. تاسو هم را سره لاړ شئ. حماد کاکا بس بیرته ژر راسو. اوف دې سني خو زما د زړه خبره وکړه. شاکر د مخې سره د سني خبره تایید کړه. هو کنه حماد بابا که تاسو له موږ سره لاړ شئ نو زه به هم د سجاد له خولې څخه ووځم. که نه هغه خو تاسو ښه پېژنئ. اوس نو سني زما لاس نیولی او ځان پسې مې کشوي تر څو ورسره لاړ شم. بالاخره درې واړه په موټر کې کېناستو او شاکر څوکیدار ته وویل که کور کې چا زموږ پوښتنه وکړه ورته ووایه چې چکر ته تللی دي او په 1 ساعت کې به بېرته راشو. شاکر د مولوي صاحب د کور ذکر ونه که ځکه په کور کې مولوي صاحب د زیاتره خلکو په سترګو ښه نه لګېده. هغوی د خانانو او غریبانو ترمنځ فاصلې ساتل غواړي، خو د سني معصوم فکر لا تر اوسه د زمانې له دې منافقت څخه ناخبره و. شاکر ما له ډېر وړوکوالي څخه پېژني، یعنې شاکر ما ته تر نورو ډېره مینه راکړې ده. زما ښه یاد شي چې شاکر به ما پسې ښوونځي ته راته، نو په لاره کې به مې د شاکر څخه ډېرې غوښتنې کولې. کله د سړک په سر د فالودې غوښتنه، کله د آیس کریم غوښتنه. خو شاکر به په پټه خوله زما دا ټولې غوښتنې پوره کولې. نو بیا چې به زما ستونې یا سینه خرابوه، نو مور به مې له ځانه سره وبونګېده. دې خو تر اوسه د بهر څخه هېڅ هم نه دي خوړلي. نو ما او شاکر به د مور او د کور د ډاکټر څخه پټ مسکل. په کور کې یوازینی کس زه وم چې شاکر به ما ته د خپل زړه خبرې کولې. څومره چې موټر د مولوي صاحب کور ته نږدې کېدو، په هماغه اندازه زما د زړه درزا پسې زیاتېده. نه پوهېږم دا څنګه حالت په ما راغلی و. په دغه وخت کې ما ته ټولې هغه کیسې او شعرونه چې شاعرانو د خپل محبوب د کوڅې باره کې ویلي وو را په زړه شو. او رښتیا خبره خو دا ده، که چېرې ما لږ غوندې کوښښ کړی وی نو کېدای شي چې ما هم یو بیت شعر جوړ کړی وی. شاید زموږ دننه یو شاعر پټ دی، بس صرف یو بدلون ته ضرورت دی. نور الفاظ خپل ذهن ته راځي، قافیې نه خلول کېږي، ردیفونه سره سمون خوري او شعر منځ ته راځي. موټر د ښار څخه لږ بهر په یوه زړه کوڅه کې ننوت. ټوله کوڅه د ماشومانو شور ماشور په سر اخیستې وه. کوڅې ته د موټر په ننوتو ټولو ماشومانو په موټر کې سترګې خښې کړې او څو ماشومانو د مخې سره موټر پسې رامنډې کړې. موټر د څو زړو کوڅو څخه تیر چپ لاس ته تاو شو او د دویمې کوڅې په کونج کې د یو کور خوا کې ودرېد. نه پوهېږم څه یو عجیبه احساس و. زما حالت داسې و لکه په رګونو کې چې وینه وچه شوې وي. صرف یو دیوال مو ترمنځ ولاړ و. هاخوا هغه نازنینه، هغه زما محبوبه ګرځي را ګرځي. دا د لرګي څخه
جوړه زړه دروازه اوف څو ځلې به د هغه د ګل غوندې نرم لاسونه دې دروازې سره لګېدلي وي. دا کوڅه، دا لاره، څو ځلې به د هغې نرمه پښو د دې کوڅې خاورو باندې قدمونه ایښي وي. په دې فضا کې د هغې خبرې، دا وړوکی غوندې کور، دا وړوکی کور اوس ماته د شیش محل څخه غوره ښکارېده. یو پردی چې دلته خواوشا کې موجود څنګه داسې رنګینې خپرولی شي. زه د خیالونو په نړۍ کې له ځانه ورک وم. سنی او شاکر څه وخت کور ته ننوتي وو. زه نه وم پوه شوی. زما حالت د هغه ملنګ په شان و چې د پیړیو راهیسې یو درد ته لاس نیولی وي. خو د کور خاوند له کوره نه راوځي. ناڅاپه د لرګي زړه دروازه خلاصه شوه. مولوي صاحب د کړو په ملا سره شاکر ورپسې په تیزۍ سره بهر راووتل. زه هم د موټر څخه راښکته شوم. مولوي صاحب د راتلو سره معذرت شروع کړ چې دا د شاکر ناپوهي ده چې د راتلو سره یې ماته ونه ویل که نه ما چېرته دومره وخت په موټر کې پرېښودی. آیا زه دومره وخت په موټر کې ناست وم؟ ما ته خو داسې ښکارېده چې زموږ د راتګ یوازې یو څو ثانیې تېرې شوي دي. مولوي صاحب زما یوه خبره هم ونه اورېده او په زوره یې کور ته دننه کړم. دا یوه وړوکې مګر یو ډېر صفا کور و. ټول کور تقریبا د خامو خښتو څخه جوړ و چې د حویلۍ په منځ کې یوې ونې هرې خواته ښاخونه خواره کړي وو. د ونې شاوخوا یوه چوتره جوړه وه. د ونې د ښاخ څخه یو پنجره هم راځوړنده وه. دیوالونو سره خوا کې کټارې جوړې شوې وې چې رنګارنګ ګلونه پکې په ډېره سلیقه ایښودل شوي وو. د حویلۍ مخې ته یوه اوږده برنډه وه چې شاته یې د ښځو د ناستې کوټې وې. مولوي صاحب زه د برنډې په کونج کې جالۍ لرونکې دروازې په لور روان کړی وم. زما په خیال هم دغه یې حجره وه. زه مولوي صاحب پسې شاته په ټیټ سر روان وم او دننه څخه د سني په زوره زوره خندا اوازونه اورېدل کېدل او په دې خنداګانو کې یو د شاتو غوندې خوږ اواز هم یو ځای کېده. زما ساه ورسره بنده شوه. حجره هم د کور په شان وړه وه چې یوه زړه سوپه او یو کټ پکې ایښودل شوي وو. مخامخ یوه المارۍ کې د غني بابا دیوان او د نورو لیکوالانو کتابونه او مجلې په ډېره سلیقه سره ایښودل شوي وو. دې کتابونو څخه داسې برېښېده چې هغه د ادبیاتو سره ډېره مینه لري. زما د زړه درزه بیا پسې زیاته شوه. خدای خبر څو ځلې به د هغې نازک ګوتو په واسطه د دې کتاب پاڼې اړول شوي وي. په ورځ کې به څو ځلې دې کوټې ته راغلی وي او کېدای شي چې زه دلته ناست یم. هغه نازنینه په ساعتونو ناسته او د دې کتاب پاڼې اړولې وي. مولوي صاحب اوس هم د بخښنې غوښتنو په حال کې وو. تاسو ډېر زیاتې وکړه. په لومړي ځل زموږ غریب خانې ته راغلی او بیا په دروازه کې ولاړ وئ. دا کور خو ستاسو وړ هم نه دی. ما ژر د هغې خبرې پرې کړې. دا تاسو څنګه خبرې کوئ؟ زه بس همداسې. شاکر ژر خبره جوړه کړه. حماد بابا داسې فکر کوو چې موږ به دروازه کې سامان درکړو او بیرته بزو. مولوي صاحب په خفه شکل شاکر ته وکتل. یاره شاکره ته خو ما سره بیخي خبرې مه کوه. په لومړی ځل دا قدرمن زموږ ځای ته راغلی او موږ یې بیرته له دروازې څخه رخصت کړو. تا څنګه کېدی شي وروره؟
د مولوي صاحب هیڅ وس نه رسېده، خو بیا هم ښکته پورته کېده. نه پوهېږم چې هغه پخوانۍ میلمه پالنه زموږ د خانانو کورونو څخه چېرته تللې وه. زموږ د منع کولو باوجود مولوي صاحب موږ په زوره کور ته دننه کړو او په څو شېبو کې یې راته د یوې عادي حجرې څخه د دنیا په عالي حجرو بدله کړه. د بهر څخه د لوښو د کړنګ اواز سره د بنګلو شرنګار تر غوږ شو. ما مولوي صاحب ته وویل تاسو هیڅ کوم تکلیف مه کوئ، موږ باید زر لاړ شو ځکه کور کې مو څه نه دي ویلي او کېدای شي د سني مور د سني لپاره ورخطا وي. مولوي صاحب باندې یوې خبرې هم اثر نه کوو. یاره غریبان څه، د هغوی میلمه پالنه څه او د هغوی تکلیف څه. دا خو راته معلومه شو چې مولوي صاحب د دې د لورګانو پرته بل کوم نارینه اولاد نه لري. هو، د مولوي صاحب وراره چې عبدالله نومېده، د پلار له وفات څخه وروسته یې مولوي صاحب پالنه کړې وه. عبدالله هم د مولوي صاحب په کړنلاره روان و. په کوم جماعت کې چې مولوي صاحب جمع ورکوله، په همغه جماعت کې عبدالله د اذان او تکبیر دنده سرته رسوله. اوس خو به ډېر وخت د مولوي صاحب صحت ښه نه و، نو عبدالله به لږه شېبه وروسته د کوټې دروازه په ورو ټک ټک شوه، داسې لکه څوک چې په دروازه کې ولاړ وي. مولوي صاحب ژر پاڅېده او د دروازې په لور ورغی. د بنګلو د شرنګ سره د ګونګوسو اواز هم تر غوږ شو. مولوي صاحب 3 پتنوسونه یو یو را دننه کړل. زه او شاکر اوهو یو سره چوپ شو. څو دقیقو کې د خلکو څه نه تیار کړي. د ماښام چای سره یې په کور کې جوړ شوی پنیر، سموسې، د ګازرو حلوا، مټایان او څه یې راوړل. هسې خو سني د ګازرو په حلوا نه و مین چې په څه ناڅه بانه به یې ځان د مولوي صاحب کور ته رسوه. او زما د وړکتوب څخه د عادت و چې زه د چا مخکې خوراک نشم کولی، او بیا د یو پردي مخکې خو مې یوه مړۍ هم د ستوني څخه نه تېرېږي. خو د مولوي صاحب میلمه پالنې دې ته اړ کړم چې زه باید یو څه وخورم، او رښتیا خو دا دي چې دا شیان چا هم تیار کړي دي. د ستایلو کلمې یې په خوله نه راځي. او دا هم ښکاره خبره وه چې دا هر څه په کور کې جوړ شوي شیان وو، ځکه دومره لږ وخت کې څوک بازار ته لاړل او دا هر څه یې راوړل. خو خبره دا وه چې دا هر څه چا تیار کړي وو، دا کس څوک کېدای شي. د مولوي صاحب خو همدا 2 لورګانې دي. په ټولو شیانو کې خو د هغې د لاس یو څه جادو شته. په همدې سوچ مې هر څه وڅکل. او بیا شاکر د مولوي صاحب خواته ځیر شو او ورته یې وویل مولوي صاحب اوس د طبیعت څنګه دی؟ د ملا دردونه دي اوس آرام دي؟ مولوي صاحب په خفګان سره وویل چېرته شاکر وروره، بوډاتوب خپله یوه ناروغي ده، بس یو څو ورځې مې آرام وکړه، اوس د خدای فضل دی لږ ښه یم. د چای څښلو څخه وروسته شاکر زما په طرف د تلو لپاره اشاره وکړه. شاکر پوهېده چې زه ډېر وخت په یو ځای کې نشم پاتې کېدی، خو نه پوهېدم دلته څنګه دومره وخت لپاره ناست وم. ما ته خو داسې ښکارېده چې د راتګ مو یوازې یو څو شېبې تېره شوې دي. ما خو لا تر اوسه د دې کور هوا هم د زړه له اخلاصه نه د تنفس کړی. آخر شاکر ولې دومره ورخطا و؟ لږ وخت خو به یې نور
پریښی و، خو زه اوس غشی له لیندۍ څخه وتی و. شاکر د تلو لپاره له خپل ځایه پاڅېد. زه هم مجبور ورسره پاڅېدم، که نه له دې ځایه څخه د چا زړه کېږي. یو زړه خو مې ویل چې پاتې ټول عمر په همدې کوټه کې تېر کړه. خو مولوي صاحب زموږ په راتګ ډېر زیات خوشحاله شو. د ډېرې خوشحالۍ څخه یې سترګې ډکې شوې. ما د هغې په اوږه لاس کېښود او ورته مې ډاډ ورکړ چې هغه زموږ لپاره د قدر وړ شخصیت دی. موږ ټول د کوټې څخه بهر راووتو، خو زما زړه لکه چا چې په خپل موټی کې کلک نیولی وي. موږ بیرته روان وو. څوک وایي چې بیا به مې دلته په راتګ کې قسمت وي، او که نه کاش ما هغه صرف یو نظر کتلی وه. کاش. ناڅاپه شاکر په تلو تلو کې په حویلۍ کې ودرېد او سوني ته غږونه شروع کړل چې لا تر اوسه د ښځو په کوټه کې وو. بې اختیاره زما او مولوي صاحب نظر هم د برنډې په لور شو. د کوټې څخه د سوني په تیزه تیزه خنداګانو اوازونه پورته کېدل. موږ ټول په حویلۍ کې ودرېدو او بیا ناڅاپه مې ولیدل چې سوني د کوټې څخه په منډه د برنډې په لور را منډې وهي. ما ته داسې ښکاره شوه چې زما د ژوند مقصد همدا نن پوره شو. هو، هماغه وه. دروازه کې د خپلې کشرې خور سره ولاړه. سوني ته یې د خدای پامانۍ لپاره په مسکا لاس خوځاوه. یاره دا د خویندو مینه هم څه عجیبه غوندې وي. داسې ښکاري چې یوازې وجود یې له یو بل مختلف نور سوچ، فکر، عادتونه، هر څه یو له بل سره سمون خوري. یو قسم خبرې، یو قسم لباس، یو قسم زدونه. خو تل دا سوچ کوم چې دا هر څه د دوی مینه څرګندوي او که د دوی ضد. صرف د یوې شېبې لپاره مې د دې نازنینې دیدن په نصیب شو، او کله چې پوه شوه چې زه د هغې د ښکلي مخ ننداره کوم، نو ژر ورخطا غوندې په شا لاړه او په شاته تلو کې د هغې نازنینې سترګې زما د سترګو سره په ټکر وي. نه پوهېږم په دې وخت کې لوی رب په ما څنګه دومره مهربانه شوی و چې په یو نظر کې د هغې خونکارو سترګو زما د سترګو خوبونه له ځانه سره بندیوان کړل. د هغې په یو نظر کې څه وو؟ ویره، پردیتوب، شرم، حیا، خپله بې پروایي او نور څه. په دنیا کې ډېرو شاعرانو او ادیبانو ډېرې خپلوۍ بیان کړي دي، مګر د سترګو دغې خپلوۍ دومره طاقت درلوده چې صرف زه پوهېږم د ټولې زمانې بېقراري او بېوسي نن د نظر په یوې شېبې کې نغاړل شوي وي. موږ خو د هغه کور څخه راووتو، خو زما زړه غوښتل چې پاتې ټول ژوند د دې کور په یو کونج کې تېر کړم. خدای خبر سوني ما ته څه کیسې شروع کړې وي، خو ما ورته د هو او ښه په ویلو سره ځواب ورکوم. موږ په کور کې د مولوي صاحب دوی کره د تنګ باره کې هیڅ چاته هم نه ویل. دنیا کور کې د مولوي صاحب دوی کره دنیا بیا په خپل زوړ رفتار روانه شوه، خو د مولوي صاحب کره د تګ څخه وروسته یې زما د ژوند مخ بل لوري ته وګرځاوه. زه په ساعتونو په یو ځای کې د بت په شان ناست وم. په پښو کې مې د تګ توان نه درلوده. د ملګرو د ډلو څخه لرې شوم او دا هر څه راته بې معنا او بې مقصده ښکاره شول.
زما په دې تبدیلی باندې ټوله کورنۍ هم پوه شوې وه. په داسې حالاتو کې مور بیا د روحاني علاج موضوعګانې منځته راوړي. پلار مې د سګرټ څخه یو اوږد کش راکاږه او ما ته یې د هوا بدلولو مشوره راکړه. ورېندار پکې هم خپل نظر شریک او زما مور ته یې مشوره ورکړه تر څو د خپلې خور واده زما سره وکړي او زما یوازیتوب پرې ختم شي. ورېندار د دې څخه څو ځلې وړاندې هم مور ته د دې خبرې یادونه کړې وه. زما سره د وړکتوب څخه یو بله مسله هم وه، هغه دا چې زه د میاشتې په لومړۍ پنجشنبه سختې تبې نیولم. مور او پلار مې زه د دنیا په ډاکټرانو وګرځولم، خو چا هم د دې مرض دوا پیدا نه کړه. زما خاله یا ترور چې په بل ښار کې اوسېږي، هغې زما مور ته د یو پیر یا یو ملا د دم کولو مشوره ورکړې وه. او بیا زموږ په عصري کور کې د داسې خبرو ځای چیرته شته. کمیشنر د دې خبرو سره ډېر مخالفت ښکاره کوو، خو بیا هم خاله په پټه زه او مور مې د یو بزرګ خواته بوتلو. بزرګ د معاینه کولو څخه وروسته مور ته مې وویل چې زه په روحاني ډول ذهني کمزوری یم، نو زه باید هر وخت د بدو سترګو څخه ځان وساتم. بزرګ یو څه له ځانه سره وویل او بیا یې راباندې چوپ کړل او یو تور تار یې ماته په غاړه کې اچولو لپاره راکړ. بزرګ دا هم وویل چې تاسو باید هره پنجشنبه یو څه خیرات یا صدقه په غریبانو وویشئ. تر یوې میاشتې خو مور دا کار خپله سرته رساوه، خو وروسته یې شاکر ته دنده ورکړه چې هره پنجشنبه یو څه خیرات وباسي. او زما په خیال مور مې اوس زما هغه د ماشومتوب ناروغي هیره کړې وه. البته د مولوي صاحب کور څخه وروسته زما حالت هماغه شان شوی و او ما ته یې د ماشومتوب ناروغي یاده کړې وه. مور مې بیا خاله سره اړیکه ونیوله او خاله مې د هماغه ځای څخه 3-4 نسخې راولېږلې، خو زما د زړه حالت هیڅ چا نشو درک کولی. ما ته داسې ښکارېده چې زما د ژوند خوشحالي او د ټول ژوند حاصل ایمان، یعنی د هماغه مولوي صاحب لور ده. په وړکتوب کې چې به زه په لوبو کې هر څومره سخت ژوبل شوم، خو هیڅ کله به مې د نورو پر وړاندې ژړا نه کوله او په سخت درد کې به مې همدا کوښښ کاوه چې تر څو د خلکو مخ کې اوښکې توی نه کړم. نو په داسې حالاتو کې به مې ځان ګوښه کاوه او د زړه له تله به مې ژړل. په ماشومتوب کې راته د خلکو په مخ کې ژړا یو ډېر کمزوری کار ښکارېده او ما دا فکر کاوه چې د خلکو مخ کې ژړا سره به زما عزت ته یوه ضربه ورسیږي. د مولوي صاحب د کور څخه وروسته زما حالت هماغه شان شوی و. زړه مې غوښتل چې ښه ډېر وژاړم، خو د ژړا لپاره مناسب ځای نه تر سترګو کېده. عجیبه بې وسۍ سره لاس او ګریوان وم. مولوي صاحب اوس ښه شوی و او زموږ کور ته به سني لپاره درس ورکولو په خپل وخت راته. په دې ورځو کې به مې په یوه نه یوه پلمه هغه ځای ته چکر وهه چیرته چې مولوي صاحب سني ته قرآن کریم ښوونه کوله، په دې هیله چې شاید سني د مولوي صاحب سره د ایمان باره کې څه خبره وکړي او یا هم مولوي صاحب د کور باره کې څه ووایي. خو دغه هیله به مې تل نیمګړې پاتې کېده. بیا مې د ژوند په یو نوي پړاو کې قدم کېښود. ما به د مولوي صاحب انتظار کوو او کله چې به زموږ کور ته راننوت نو ما به موټر واخیست او د دوی د کور خوا او شا به ګرځېدم او کله نا کله خو به یې د کور د کوڅې په سر کې تر ډېره د موټر په شانتي سیټ کې ناست وم. د موټر په شاتني سیټ کې ناست وم
او د هغې نازنینې لارې به مې څارلې. په دغه هیله چې کېدای شي هغه له کوره بهر راووځي، مګر دا تمه به مې هم تل له ماتې سره مخامخ کېده. ما کله هم د دې کور څخه څوک په راوتو نه و لیدلي. هو، خو دا خبره سمه ده چې شاوخوا خلک زما په دې ودرېدو خبر وو، مګر یو هم د دې خبرې ذکر مولوي صاحب ته ونه کړ. که نه، ما لپاره به ځواب ورکول ډېر ګران تمام شوي وو. دې خلکو څو ځلې مخکې هم شاکر په دې موټر کې دلته لیدلی و، او شاید هغوی همداسې انګېرلي وي چې مولوي صاحب به یې تر کوره رسولی وي. که نه، ما لپاره دلته دومره پاتې کېدل ډېر ګران و. ورځې شپې همداسې تېرېدې او زما د بېلتون درد لا پسې زیاتېده. او بیا یو دم خدای را باندې مهربانه شو. د یو تود مازدیګر خبره وه چې مولوي صاحب سوني ته درس ورکاوه او زه په کوټه کې ناست، په ظاهره مې د مجلې ورقې اړولې، خو په اصل کې د خیالونو په دنیا کې مې د ایمان سره د مینې خوږې خوږې خبرې کولې چې شاکر په لټولو کې مولوي صاحب خواته راغی او په راتلو سره یې په مولوي صاحب باندې زیری وکړ چې زما د لور نګهت کوژدن ده او د راتلونکي جمعې په مازدیګر تاسو سره د کورنۍ په دې خوشحالۍ کې زموږ سره ګډون وکړئ. مولوي صاحب هم په اورېدو ډېر خوشحاله شو او شاکر ته یې مبارکي وویله. مګر مولوي صاحب د شاکر څخه بخښنه وغوښته، ځکه مولوي صاحب د راتلونکي جمعې په ورځ د کومې تبلیغي ډلې سره د تلو وعده کړې وه، او اوس خو وعده هم نشي ماتولی. مګر مولوي صاحب ورسره وعده وکړه چې خپلې دواړه لوڼې د خپل وراره عبدالله سره درولېږي. زه حیران شوم چې په یوه نه ختمېدونکې بیدیا کې دا د اوبو څاڅکي له کومې لورې راغی. زه پوهېدم چې شاکر به زموږ ټولې کورنۍ ته د ګډون بلنه ورکوي، خو زموږ د کورنۍ څخه به پکې هېڅوک ګډون نه کوي، او کېدای شي لوی څښتن تعالی دا ټول انتظام ماته د یو نظر لیدو لپاره برابر کړی وي. او همداسې هم وشوه. پلار د معمول مطابق خپل سګرټ ته تیلی ورته که او ټوله فضا یې د سګرټ لوګي ونیوله، او له جیب څخه یې بټوره وویسته او شاکر ته یې یو څو غټ لوټونه ورکړل. زما له خوا نه خپلې لور ته په دې څه واخله. مور مې هم پخوانۍ المارۍ وڅنډلې او د هغې څخه یې یوه جوړه جامې او یو څه سره زر یې شاکر ته ورکړل. شاکر د ټولو څخه مایوسه زما په لور راوکتل. ما هغه ته ډاډ ورکړ، زه به خامخا درځم، وعده ده. د پلار په څېره کې د ناخوښۍ کرښې څرګندې شوې چې دا وخت د سګرټ لوګي له شا څخه ښکارېده. مور او ریندار هم یو له بل سره ګنګوسې وکړ، خو هیڅ چا څه ونه ویل. او دا هم رښتیا وه چې د شاکر په خوشحالۍ کې د ګډون لپاره زما خپل یو مطلب هم پټ شوی و. او دا هم رښتیا وه که د ایمان دیدن پکې هم نه وای، نو ما په دې خوشحالۍ کې حتما ګډون کړی و. شاکر سره زما اړیکه یوازې د مالک او مزدور نه وه، بلکې د دې څخه ډېره لوړه وه، ځکه په وړوکتوب کې مې ډېر وخت د شاکر په کور کې تېروه. شاکر له ډېرې مودې راهیسې په دې کور کې ژوند کوي او پلار مې ورته
د ډېر پخوا څخه د موټر چلولو دنده سپارلې ده. د پلار واده مې هم د شاکر په وړاندې شوی و، نو نیکه مې پلار او مور ته شاته کور ورکړی و چې د پخوانۍ بنګلې په نوم یادېده. په هغه وخت کې مې نیکه دا کور د خاصو مېلمنو لپاره جوړ کړی و، ځکه نیکه مې کلیوالو سره ډېره راشه درشه کوله. او د نیکه د وفات څخه وروسته پلار مې د مېلمنو لپاره ترېنه کار اخیسته. شاکر اوس هم د پخوانۍ بنګلې څوکیداري کوله. د شاکر په اولادونو کې 2 زامن او 1 لور وه. دواړه زامن به ډېر وخت د مزدورۍ په لټه کې د کور څخه بهر وو، او د پلار خاص ملاقاتونه اوس هم پخوانۍ بنګله کې کېږي. شاکر خو د لور د کوژدنې بلنې څخه وروسته تللی و، خو زما لپاره اوس یوه شیبه تېرېدل نور هم ګران شو. ورځې، ساعتونه او هره شیبه د دې څخه مخکې دومره نه و اوږد شوي لکه څومره چې په دې 4 ورځو کې اخر د خدای کولو سره د جمعې ورځ هم را ورسېده. زما ښه یاد شي چې زما زړه غوښتل چې د لمر راختو څخه مخکې پخوانۍ بنګلې ته ځان ورسوم او د بنګلې په دروازه کې د هغې نازنینې د دیدن شیبو په انتظار ناست وای. نه پوهېږم هغه به کوم ساعت وي چې زه بیا هغه نازنینه وګورم، خو مجبوري دا وه چې لا تر اوسه لمر هم نه دی راختلی. زه تر مازدیګره په کور کې سرګردانه ګرځېدم. په دغه ورځ را باندې یوه شیبه د 1 کال په شان تېرېده. نه پوهېږم هغه به کوم وخت وي چې ماسپښین 2 بجې شي او زه خپل موټر واخلم او د پخوانۍ بنګلې په لور روان شم. زما مثال د هغه روژه نیونکي په شان و چې له مازدیګر څخه په دسترخوان ناست او د ماښام د اذان انتظار کې یوه شیبه شماري. قدرمنو اوریدونکو، د مینې ګناهګار ناول 2مه برخه په همدې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې د پاملرنې وړ مو ګرځېدلې وي. نو تر بیا چې د دې ناول 3مې برخې سره ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه ولرئ، رنګین خوبونه. الله مو مل شه. د خدای په امان.